دا میاش دا یو بل سره د غمخواری میاش ده غمخواری دا معنی چې روژه ده بنده پکې افطاری کوي د افطاری لپاره مختلف څیزونه ځان ته کېږي پېشمني کوي مختلف څیزونه ځان ته کېږي جناب رسول الله علیه السلام فرمایي مسلمان له پکار دي چې د مبارکه میاشت کې د مواسات نه کار واخلي یو بل سره د غمخواری نه کار واخلي خپله باندې خوراک کوي بل مسافر لا کمزوري لا چار لم د خوراک انتظام وکړي څه بل لم ورکړي که په افطاري کې وي که په سحري کې وي د جناب رسول الله علیه السلام صحابه کرامو کې مواسات صرف پر رمضان کې نه هر وخت کې یا بل سره غمخواری د یا بل مدد یا بل سره ښېګړه دا د صحابه کرامو مزاجو یو صحابي د ابو جهم رضی الله تعالی عنه د یرموک جنگ دی غزوه یرموک له مسلمانان تللی دي ابو جهم رضی الله تعالی عنہ فرمائی زما د تره زوی و هغه هم د یرموک جنگ کې شریک و زما د تره زوی هم د جنگ دپاره تللی نو ما اراده وکړه چې د جنگ میدان ته لاړ شم لږ به د جنگ د میدان حالات هم وګورم او ځان سره د اومو مشکیزم واغشته وی که زما د تره زوی ته یا بل مسلمان ته د اوبو ضرورت وي چې اوبو ورله ورکړم ابو جهم رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی د چې کله د جنگ میدان ته لاړم ما چې وکاتل یو خوا بل خوا مسلمانان زخمی پراته دي زما د تره زوی هم زخمی حالت کې پروت دی زه د تره زوی ته ورنږدې شوم ما ورته وویل چې د تره زویه که اوبه څکې نو ما ځان سره دې مشکیزه کې راوړي دي که د اوبو اراده دې وي چې اوبه درله درکړم نو هغه په اشاره باندې ما ته وویل چې اوبه څکم ابو جهم رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما د تره زوی ته د اوبه ورنږدې کړې د هغه سره قریب یو بل مسلمان زخمی پروت دی هغه فریاد وکړو زما د تره زوی ما ته وایي چې د تره زویه دا اوبه ماله مه راکوه دغه بل مسلمان لی ورکه فریاد یې وکړو هغه ته راته ښکاري د اوبو ضرورت دی هغه له ورکړه وایي هغه ته چې ورغلم اوبه مې ورکولې د هغې مسلمان په خوا کې خوا یو بل مسلمان بندم زخمی پروت دی هغه فریاد وکړو هغه د الله بنده ما ته وایي مال یې مه راکوه خیر دی دغه بل مسلمان لی یوسه دی بل لی یوسه ابو جهم رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی د چې هغه دریم کس ته ورجوختېدمه د اوبو ورکولو دپاره پته ولګېده چې د هغه روح پرواز کړی دی وفات دی او وفات شوی
بیا هغه دویم ته راجوخ شم چې دا دی خو وفات شو چې دلی ورکم وایي چې هغه ته راجوخ شم میکات هغه م سا ورکړې وه بیا د تره زوی ته راجوخ شم چې مې وکات هغه م سا ورکړې وه درې واړه د اوبو محتاج او د اوبو د څکلو خواهش یو خو هر یو د بل دپاره قرباني ورکړه د تره زوی یوې دی بل مسلمان له یوسه هغه ته ورجوخ شو بل فریاد وکړو دغه بل له یوسه درې واړو سا ورکړه روحونو یې پرواز وکړو خو د مساوات او د قربانۍ مظاهره وکړه دې ترونو وایي مساوات په عربۍ کې چې ته خپله ضرورتمند دی او ستا ضرورت ته پوره کوې نو د بل د ضرورت خیال هم وساته او که دونه قرباني دې وکړه چې د خپل ضرورت نه بغیر د بل مسلمان د ضرورت ته زیات خیال وساتلو بیا ستا دپاره د الله د طرف نه ډېر ثوابونه دي نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي هو شهر المواسات دا د رمضان دا میاشت چې ده دا د مواسات او د قربانۍ میاشت ده